تاسو قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د خبرونو سرټیټ. د دایکنډي اوسیدونکو د وژل کېدو په تړاو پراخ غبرګونونه. د بشري حقونو څار بنسټ وایي تېر 3 کاله په افغانستان کې د داعش د بریدونو په پایله کې تر 200 ډېر شیعهګان وژل شوي. د میرر نشریې راپور حمزه بن لادن له افغانستانه القاعده رهبري کوي. د طالبانو د محدودیتونو روانه لړۍ په پکتیکا کې د دولتي کارکوونکو د زیرک ټلیفونونو پر کارونې بندیز ولګول شو. میانمار ته د یاګي طوفان ننوتل. او په ازبکستان کې د 2023 کال فوټسال نړیوال جام سیالیو پیل. بشپړ خبرونه. د داعش جنګیالیو لخوا د دایکنډي د 14 اوسیدونکو د وژل کېدو برید له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی دی. د بشري حقونو څار بنسټ وایي چې پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واک ته له رسېدو وروسته په دغه هېواد کې د داعش د بریدونو په پایله کې تر 200 ډېر هزارهګان وژل شوي دي. نوموړي بنسټ د جمعې ورځ په یوه بیانیه کې لیکلي چې داعش په دې موده کې د شیعهګانو پر عامه ځایونو، جوماتونو، ښوونځیو او کارځایونو 12 هدفي بریدونه ترسره کړي دي. د یاد بنسټ د معلوماتو له مخې پر شیعهګانو د داعش وروستي بریدونه دا څرګندوي چې طالبان باید په هېواد کې د مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه د هزارګانو د ژوند خوندیتوب لپاره تدابیر زیات کړي. ورته مهال د افغانستان لپاره د امریکا شارج دیفرې کرندیکر د دې برید عاملانو ته د ځواب ویلو غوښتنه کړې ده. هغې دا برید وحشیانه بللی دی. په افغانستان کې د جاپان سفارت هم دغه برید ترهګریز بللی او غندلی یې دی. یاد سفارت د جمعې ورځ په ایکس پاڼه کې د یو پیغام په خپراوي سره د دې ډول بریدونو د درېدو غوښتنه کړې ده. ورته مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یا یوناما په یوه خپره کړې اعلامیه کې پر هزاره ملکیانو برید غندلی او د دې پیښې د عاملانو د محاکمې او پلټنې غوښتنه یې کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د دایکنډي د 14 اوسیدونکو د وژل کېدو پیښه وحشتناکه بللې او په وینا یې دا پیښه د نړیوالو جنایتونو نښې لري. د یادونې ده چې 3 ورځې مخکې د داعش جنګیالیو د دایکنډي لارې په اوږدو کې د شیعهګانو پر یو موټر برید وکړ چې په ترڅ کې یې 14 کسان ووژل شول او 6 نور ټپیان شول. میرر نشریه راپور ورکړی چې د القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن لا هم ژوندی دی او دا ډله له افغانستانه رهبري کوي. انډي ټي وي د شنبې ورځ د دغې نشریې په حواله راپور ورکړی چې حمزه له خپل ورور عبدالله بن لادن سره په پټ ډول له افغانستانه القاعده شبکه اداره کوي. دغه شبکې همداراز د بسیج ملي جبهې د موندنو له مخې ویلي چې د القاعدې یو لوړپوړی غړی د 450 نښه ویشتونکو په ملاتړ د افغانستان په شمال کې اوسېږي. شاوخوا 6 کاله مخکې امریکایي رسنیو د حمزه بن لادن د وژل کېدو خبر خپور کړی و. هغه مهال 3 امریکایي چارواکو د لا ډېرو جزئیاتو له ورکړې پرته دا خبر منلی و. په القاعده کې د حمزه بن لادن زیات نفوذ ته په کتو امریکا د 2019 په جنورۍ کې هغه د نړیوال ترهګر په توګه تحریم کړی و. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په 2019 کال کې د هغه د ځای او پیدا کېدو پیژندنې په موخه $1 ملیون انعام ټاکلی و. تر دې مخکې هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د القاعده شبکې د لوړپوړو مشرانو د حضور په تړاو راپورونه ورکړل شوي. د پکتیکا سیمه سرچینې وایي چې طالبانو د خپل غایب مشر ملا هیبت الله اخندزاده په امر د دغې ډلې په دولتي ادارو کې د زیرک ټلیفونونو پر کارونې بندیز لګولی دی. سرچینو د شنبې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو دولتي کارکوونکو ته ګواښ کړی چې دغه امر د سرغړونې په صورت کې به مجازات شي. طالبانو همداراز د دغې ډلې د دفترونو په دروازو کې مسؤلانو ته لارښوونه کړې چې له زیرک ټلیفونونو سره په جدي ډول د کارکوونکو د ننوتلو مخنیوی وکړي. تر دې مخکې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې د دولتي کارکوونکو او زده کوونکو لخوا د زیرک ټلیفونونو پر کارونې بندیز لګولی و.
څو ورځې مخکې دغې ډلې په کندهار کې د زده کوونکو او ښوونکو لخوا د ځیرک ټلیفونونو پر کارونې بندیز ولګاوه. میانمار ته د یاګي په نوم توپان له رارسېدو سره جوخت د دغه هېواد د دولت پوځي مشر مینانګ هیلنګ د بهرنیو مرستو غوښتنه کړې ده. ریویټرز د جمعې ورځ راپور ورکړی چې د چین، ویتنام، لاوس او تایلند په ګډون آسیا کې د مرګوني توپان له کبله تېره اونۍ شاوخوا 300 کسان مړه شوي دي. په میانمار کې دا توپان له 215 زرو ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. هیلنګ وایي چې له سیلاب ځپلو سیمو څخه یې لیدنه کړې او د ځایي چارواکو یې غوښتي چې د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره هڅې وکړي. د میانمار د پوځي دولت مشر په وینا په دې اقداماتو کې د یادې پیښې د قربانیانو لپاره د بشرپالو مرستو د ترلاسه کولو په موخه له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې شاملې دي. د دغه راپور پر بنسټ د میانمار پوځ دغه هیواد ته د بهرنیو بشرپالو مرستو د ننوتلو مخنیوی کړی دی. تیر کال هم د دغه هیواد پوځ د یو شمېر بهرنیو مرستندویه ټیمونو د سفر اجازه چې د دغه هیواد په لویدیځ کې د موچا توپان له شاوخوا 1 میلیون قربانیانو سره مرسته کوله ځنډولې وه. د 2023 کال د فوټسال نړیوال جام چې افغانستان هم پکې شامل دی د نړۍ د 24 لوبډلو په ګډون نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند ښار کې پیلیږي. د دې سیالیو پرانیسته لوبه د کرواشیا او تایلند د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. ټاکل شوی چې د هیواد فوټسال ملي لوبډله هم د سیالیو کې په خپله لومړۍ لوبه کې سبا یکشنبه د افغانستان پر مهال د مازدیګر 4 بجې له انګولا سره مخ شي. د هیواد ملي لوبغاړي چې د دې سیالیو په بي ګروپ کې دي بریا ته د رسېدو لپاره باید د ارجنټاین، اوکراین او انګولا له ټیمونو سره سیالي وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې لوبې به د روانې اونۍ چهارشنبې ورځ له ارجنټاین او د راتلونکې اونۍ شنبې ورځ له اوکراین سره ترسره شي. د 2023 میلادي کال فوټسال نړیوال جام سیالۍ به د روان کال اکتوبر میاشت تر 6 نیټې پورې دوام وکړي. قدرمنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.